پیغام د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاطر باندې وګورئ او مخته شیر کړئ د ختم نبوت په خاطر د رسول الله سره د مینې په خاطر باندې نو دا پیغام تر ډیرو خلکو پورې ورسوي چې هر مسلمان ته دا معلومات وسی چې د ختم نبوت معنا څه ده او ختم نبوت وایي څه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زه د الله اخري نبی یم زما بعد بل نبی ناراضي کم څوک چې زما بعد د نبوت دعوه وکړي هغه دروغجن دی د هغه اتباع مکوئ دغه پر مخ باندې ورته کوي چې کم څوک د نبوت دعوه وکړي زما بعد او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د نبوت په دیوال کې یو خشته چې کومه ولا زما د راتګ سره هغه خشته هغه مکمل اسوله نو لهدا د نبوت دیوال مکمل اسو او انور شاه کشمیری رحمه الله فرمایي وای کم مسلمان چې یو ساعت قدر یو غنټه قدر د ختم نبوت لپاره مصرف کی یو غنټه قدر د ختم نبوت کار وکي وای دغه کس شفاعت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې واجب دي په ورځ د آخرت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې کس شفاعت کوي نو زما او ستا کار څه دی ما او تابع د ختم نبوت پیغام زیات شیر کوو چې زما او ستا هم په ختم نبوت په دې کار کې حصہ راسي او ما او تا هم په ورځ د آخرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت مستحق وګرځېږو